بسم الله الرحمن الرحیم. السلامونه. نننې موضوع کې غواړو بینز جونز پروټین تشریح کو چې په کومه طریقه باندې اجرا کیږي. دوه پر درې برخې ادرار په شیشې ټیوب کې اچو. کله مو چې دوه پر درې برخې ادرار په شیشې ټیوب کې واچول نو د ادرارو پاسنۍ برخې ته حرارت ورکو. کله مو چې حرارت ورک نو 4 قطرې اسیتیک اسید محلول اسیتیک اسید سولوشن ور علاوه کوو. که چېرته په ادرارو په منظره کې مقدریت راغی نو په لاندې ډول ریپورټ ورکو. که چېرته د ادرارو د منظرې مقدریت د ګرد په شکل نو ټریس فارم پروټین موجود دی. که چېرته مقدریت د لوګي په شکل نو 1+ پروتین موجود دی. او که چېرته مقدریت د وریځې په شکل نو 2+ پروتین موجود دی. او که چېرته مقدریت د شیدو په شکل نو 3+ پروتین موجود دی. او همدارس که مقدریت له دې نه هم زیاتو د لختې په شکل نو 4+ پروتین موجود دی. باید په یاد ولرئ نوټ که چیرې د ادرارو منظره مقدره وي او د حرارت په واسطه باندې شفافه شوه نو په ادرارو کې یوریټس موجود دي. یوریټس یو نوع کرسټل دی. ځکه کله کله د ادرارو منظره د اول نه مقدره وي نو که چېرته د ادرارو منظره د حرارت په ورکولو سره شفافه شوه نو په ادرارو کې یوریټس موجود دي. یوریټس یو نوع کرسټل دی. ځکه تفریقي تشخیص باید د پروټین سره وشي. او که چېرته په د ادرارو منظره د حرارت په واسطه باندې مقدره شي او د اسیتیک اسید په علاوه کولو سره د ادرارو منظره شفافه شه نو په ادرارو کې فاسفیټ موجود دی. فاسفیټ هم یو نوع کرسټل دی. چېرته د حرارت په ورکولو سره د ادرارو منظره مقدره شي او د اسیتیک اسید په علاوه کولو سره د ادرارو منظره مقدره پاتې شوه نو په ادرارو کې پروټین موجود دی. ذکر شوی راپور باید ورکړل شي. ډیره مننه. زمونږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.